ځان تراشی که بهر ته سړی لاړ شي ځان تراشی که بهر ته سړی لاړ شي د آرام د پاره چرته سړی لاړ شي شرافت اوس د بې وسه خلکو کار دی شرافت اوس د بې وسه خلکو کار دی اوس نو خیر ته و که شر ته سړی لاړ شي نو د چا خلاف جهاد ورله پکار دی نو د چا خلاف جهاد ورله پکار دی که په دې وخت کې سنګر ته سړی لاړ شي هر وګړی هر منظر یې ناشنا شو هر وګړی هر منظر یې ناشنا شو اوس نو څنګه پېښور ته سړی لاړ شي په خپل زړه دې اړولي دي حیرانه په خپل زړه دې اړولي دي حیرانه کله کله خو چکر ته سړی لاړ شي شرافت اوس د بې وسه خلکو کار دی شرافت اوس د بې وسه خلکو کار دی اوس نو خیر ته او که شر ته سړی لاړ شي هر وګړی هر منظر یې ناشنا شو هر وګړی هر منظر یې ناشنا شو اوس نو څنګه پېښور ته سړی لاړ شي سلامونه ملګرو د پښتو معیاري شاعرۍ دپاره زمونږ د فیسبوک پاڼه صاحب الله ناچار فالو کړئ او زمونږ سره ملګري شئ. ډېره زیاته مننه.